عطا محمد نور او محمد محقق له جنرال دوستم سره په ملاقات کې هغه راتګ ته هڅولی. په سلامونه مو ورکړی کوم د اف جی نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره اف جی نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. جمعیت اسلامی اجرایه مشر عطا محمد نور او د وحدت ګوند مشر محمد محقق په انقره کې جنرال دوستم سره لیدلي دي. عطا محمد نور په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې دوی له جنرال دوستم سره د هغه په راتګ غږېدلي او هم یې د روانو ټاکنو په اړه بحثونه کړي دي. محمد محقق عطا محمد نور او د ارګ په ترکیه کې ناست لومړی مرستیال جنرال دوستم د ائتلاف نجات افغانستان په نوم یوه ډله هم جوړه کړې چې د عطا محمد نور په وینا راتلونکي کال به افغانستان ته راواستوي او د طالبانو په خلاف به جګړه پیل کړي. جنرال دوستم وایي طالبان به ژر تر ژره بیا غرونو ته واستوم او افغانستان به ډیر ژر سقوط وکړي. جنرال دوستم محمد اشرف غني ملګری او د ګډ حکومت له جوړولو وروسته دغه مرستیال له تیرو 3 کلونو راهیسې په ترکیه کې اوسیږي. کله چې طالبان مزار ونیو او جنرال دوستم له مزار ووت او لاړو ترکیې ته. د اف جی نیوز چینل درنو لیدونکو، دا زمونږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. د نورو مهمو خبرونو لپاره در سره اف جی نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.